الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دا الله رب العزت بتوفیق سره د سورة البقرة شپږ نمبر آیت پورې خبره شوې او په دې اخرني آیتونو کې د یهودو نافرمانیانې کوتاهیانې او هغه خلاف ورزیانې بیانېدې چې کومه خلاف ورزي هغوی د الله د احکاماتو د تورات او د الله د دین او د آسماني کتابونو کړي ده. په هغې کې د هغوی اته نافرمانیانې بیان شوي اوس نهمه بیانېږي په 78 نمبر آیت کې او هغه دا چې دا یهود چې دي دوی قاتلان د انبیاو دي، قاتلان د الله د رسولانو دي او بله دا چې د الله رسولان یې دروغجن ګڼلي دي. دې آیت کې دا مخالفت د دوی بیانېږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولقد آتینا موسى الكتاب او یقینا من ورکړو موسی علیه السلام ته کتاب وقفینا من بعده بالرسل او را لیږلي موږ په هغه پسې ډېر پیغمبران وآتینا عیسی ابن مریم البینات او موږ ورکړي عیسی زوی د مریم علیهم السلام ته ښکاره دلیلونه وأيدناه بروح القدس او کلک کړی موږ هغه په روح پاک سره یا مرسته کړې وه موږ د هغه په روح پاک سره. دا بعض ایتونه واضح دي، بس مختصر خبره به دې مباره کې کوو. الله اوس د یهودو بل مخالفت ذکر کوي چې دوی د الله انبیا دروغجن ګڼلي دي او وجلي دي. نو وی چې ولقد آتینا موسی الکتاب، موږ موسی علیه السلام ته کتاب ورکړه. کتاب مراد دلته تورات. وقفینا من بعده بالرسل او بیا په هغه پسې موږ پرله پسې ډېر رسولان الله وی رالیږلي دي د وضاحت دپاره، د دین د بیانولو دپاره. دا سلسله د انبیاو الله په هغوی کې نه ده ختمه کړې. لکه سورة المؤمنون کې براشي الله وی ثم ارسلنا رسولنا تترا، پرله پسې بیا ما انبیا رالیږلي دي په بني اسرائیلو کې. د دې دپاره چې د دوی نه دا خبره نه هېرېږي. داسې هم شوي دي په بني اسرائیلو کې او دا صرف دوی کې شوي دي چې په یو وخت کې به 2-3 انبیا وو. داسې هم شوي دي په یو وخت کې 2-3 انبیا هغه په دوی کې راغلي دي. د دې دپاره چې دوی نه خبره نه هېرېږي. نو الله خو دوی سره زیاتې خو نه دی کړی، بلکې الله خو په احسانات کړي دي. لکه اوس زموږ امت ته وګوره، رسول صلی الله علیه وسلم پسې بل رسول بیا نشته. دغه کار بیا علماو ته د دې امت حواله شوی دی چې هغوی به هغه خبره بیانوي کومه خبره چې الله او د الله رسول بیانه کړې. په بني اسرائیلو کې هر وخت کې به انبیا وو، هغوی به دا کار کو. ثم ارسلنا رسولنا تترا، ډېر انبیا الله په دوی کې رالیږلي. لکه بعضو علماوې نومونه هم ذکر کړي دي، یو اشمویل او شعیا او ارمیا، داود علیه السلام، سلیمان علیه السلام، حزقیل، منشائیل، عیسی علیه السلام هغه هم په دوی کې، الیاس، الیسع، یونس، زکریا، یحیی علیهم السلام. دا یو څو اسې په طور مثال ما ذکر کړو. دا الله ټول په دوی کې رالیږلي. وقفینا من بعده بالرسل، نو دا خو د الله احسان دی د دوی سره. بني اسرائیلو کې بیا د انبیاو سلسله هغه ختمه شوي په عیسی علیه السلام باندې. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، او ورکړي وو موږ عیسی چې زوی د مریمو البینات ښکاره دلایل. په اصل کې البینات ښکاره کوونکي خبرې، په دې کې دنه 2 خبرې راځي. البینات ښکاره دلایل چې هغه په وحي کې بیانېږي. نو الله عیسی علیه السلام ته وحي ورکړی و، انجیل یې وله ورکړی، او البینات معجزو ته هم ویلی کېږي.
کوي معجزې چې الله انبیاو له او رسولانو له ورکوي. نو دا دواړه د هغه سره وو، الله ورله معجزې هم ورکړې او الله ورله وحي هم ورکړی وه. عیسی علیه السلام زوی د مریم. عیسی په اصل کې د دې معنی ده السید، سردار ته ویل کېږي، یا المبارک برکتي انسان ته عیسی ویل کېږي. او عیسی علیه السلام دا خبره خو واضح ده چې هغه بغیر د پلار نه الله رب العزت پیدا کړی، ځکه نسبت د هغه مور ته کېږي په قرآن کریم کې په حدیثونو کې. او د مور نوم یې مریم و، او دا اصل کې عبراني نوم دی، عربي ژبې نه دا عبراني دی مریم، چې دا لور د عمران وه. هغه قصه به راشي انشاءالله په سورة العمران کې. او دا هم د یهودا په نسب کې راځي، یهودا چې کوم د یعقوب علیه السلام مشر زوی. نو ځکه نسبت د مور ته کېږي، پلار یې نشته، او نسبت اصل کې هغه پلار ته کېږي، مور ته نه کېږي. بعض عوام دا خبره کوي وایي په آخرت کې به چې دی نسبتونه د ټولو خلکو میندو ته کېږي، او دا خبره بې دلیله ده. نسبت په دنیا او په آخرت کې د بچي هغه پلار ته کېږي. نسبت مور ته کول دا غلطه طریقه ده یا غلطه خبره ده، بل د اصل خلاف ورزي کول دي. دا بچی چې دی که نه، دا ګوره د پلار بچی دی، اصل کې اصل دا د پلار بچی دی. الله قرآن کریم کوي رابشي دی سوره بقره کې د پلار خبره کوي، نو تعبیر څنګه کوي؟ وی هغه کس د چا دپاره چې بچی پیدا کړی شوی دی، وعلى المولود له، د دلیل دی په دې باندې چې دا بچی اصل کې د پلار دی، نسب هم پلار پسې ځي، وینه هم پلار پسې ځي. د دې نسبت مور ته نه کېږي، او مور ته که نسبتونه شروع شو نو نسبونه او قومونه به ټول دړي وړي شي. نو ځکه د الله په هر کار کې حکمت دی. دنیا او آخرت کې نسبت ته انسان هغه پلار ته کېږي، خو دلته د عیسی علیه السلام نسبت مور ته په دې کېږي ځکه چې د هغه پلار نشتی. نو عیسی علیه السلام له الله وحي ورکړی وه. ورسره دا خبره یاده کړئ، دا څومره انبیا چې بني اسرائیلو کې راغلي دي که نه، نو دوی اکثر دغه شریعت بیانو کوم چې د موسی علیه السلام، هغه تورات به بیانو. عیسی علیه السلام باندې بیا الله رب العزت انجیل نازل کو. انجیل کې هم هغه مسلې کومې چې تورات کې صرف یو څو مسلې پکې الله منسوخ کړي چې هغه تورات کې وي، انجیل کې منسوخ شوي. لکه بعض سختیانې الله په هغوی جوړې کړې وي د هغوی د ګناهونو د لاسه، هغه سختیانې ته الله لرې کړي په انجیل کې. لکه سورة العمران کې به راشي عیسی علیه السلام وي ولأحل لکم بعض الذي حرم علیکم، او چې حلال کم په تاسو باندې بعض هغه څه چې الله د باندې حرام کړي دي، نو هغه حرام په تورات کې، او حرام کړی شوي د دوی د ګناهونو د لاسه دي. دا تفصیل به هم راشي. الله وی وأیدناه بروح القدس، او موږ مرسته کړې وه د عیسی علیه السلام په روح پاک سره. القدس پاک ته وایي او روح ته وایي. نو مضبوطه خبره واضح هغه دا ده چې دې نه مراد هغه جبریل علیه السلام دی. او دا خبره الله سوره مایده کې هم کړې ده، اذ ایدتک بروح القدس، وی کله چې ما ستا مرسته وکړه په روح القدس سره. او قرآن کې الله پیغمبر ته وایي سورة الشعراء کې نزل به الروح الامین، دا قرآن راوړی دی روح الامین، هغه امانتګر روح. او حدیث کې داسې راځي، امام بخاری راوړی دی، امام ابو داود هم راوړی دی، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اللهم اید حسان بروح القدس. حسان ابن ثابت رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم شاعرو، هغه په شاعرۍ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دفاع کوله او د دین. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یا الله د ده مرسته وکړه په جبریل علیه السلام سره. نو د دین هم دا واضح شوه چې روح القدس هغه جبریل علیه السلام ته. روح ورته ولې وایي؟ ځکه چې دی هغه خبرې د اسمانونو راوړي چې په هغې کې روح او ژوند دی. القدس پاک، خبرې هم پاکې راوړي او دی هم پاک دی. بعض علما ویلي وي د روح القدس نه مراد انجیل دی، چې الله وایي موږ د ده مرسته وکړه په انجیل لیږلو سره. نو انجیل ته روح وویلی شو، ولې؟ ځکه چې وحي د وحي کې ژوند پروت دی، روح پکې ده. او القدس پاک خو نه واضح دغه دی چې
دین مراد څوک دی هغه جبریل علیه السلام. دا دومره پیغمبران الله لیږلي دي، اوس دوی څه چل کړی دی دا واوره. افکلما جاءکم رسول، آیا بس هر کله چې براوړو تاسو ته یو رسول بما لا تهوى انفسکم، هغه څه چې نه به خوښوو زړونو ستاسو یا نفسونو ستاسو، استکبرتم تاسو به لوی وکړه، ففریقا کذبتم نو یو ډله د پیغمبرانو تاسو دروغجنه کړه، وفریقا تقتلون او بله ډله تاسو وجنئ. ها که پیغمبرانو به داسې څه خبره راوړه چې هغه به د دوی خواهشاتو خوښوله بیا خو به یې منله، خو چې کله به داسې څه رالو بما لا تهوى انفسکم چې هغه به ستاسو خواهشاتو الله وایي نه خوښوله او ستاسو نفسونو، تکبر به مو وکړو، لویي به مو وکړه. و دې کې دوه خبرې یادې کوي. یوه دینداري ایمان هغه دې ته وایي او بندګي د الله چې ته به خواهشات د دین تابع کوې، دین به د خواهشاتو نه تابع کوې. تا ته به ستا خواهشات ستا نفس ډېر څه وایي خو ته به هغه نه منې او د دین به منې، الا دا چې دین او ستا خواهشات برابر شي، جدا خبره. دویمه مسله دلته دا راووته وی تکبر به تاسو وکړو. نو حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی تکبر خلکو ته سپک کتلو ته وی او حق له دیکه ورکولو ته وی. تکبر دې ته وی. تکبر وی دې ته نه وی چې یو سړی ښایسته جامې اچوي یا ښایسته پیزارې په خپو کړي دي یا خوشبو استعمالوي. تکبر دې ته نه وی. زموږ د بعضو عوامو تکبر دغې ته وی. نه نه تکبر دوو خبرو ته وی. خلک سپک ګڼل او حق له دیکه ورکول. دیکه حق له ورکول څنګه وي؟ زورونه پکې ګزاري نه منل. دې ځکه الله وایي تاسو تکبر به وکړو، یعنې کوم حق چې انبیاو راوړی دی هغه به تاسو نه منئ. نتیجه به د هغې دا راووته چې یوه ډله د انبیاو تاسو دروغجنه کړې ده او بله ډله تاسو وجلې ده. دا دوی غټ صفت دی د یهودو دې بدبختو. انبیا هغه دوی وجلې دي. لکه ډله چې دوی کومه دروغجنه کړې ده، عیسی علیه السلام، محمد صلی الله علیه وسلم، داود علیه السلام، سلیمان علیه السلام، دا دروغجن کړي دي. داسې مثال کمی چې وجلي دي یحیی، زکریا علیهم السلام او بعض نور ما بلو ذکر کړي. تر دې چې ګوره د دوی د وجلو د کوشش په هغه ځای کې نه دی ختم شوی، زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وجلو کوشش هم کړی او دې ځای کې ګوره چې کله سړی په قرآن پوه شي نو دې کې ډېر باریک خبرې دي. الله وی ففریقا کذبتم، یوه ډله تاسو دروغجنه وګڼله. او دا راته زه یو نصیحت وکړم چې کله م زه قرآن وایم که نه آیت نو دې آیت ته ګورئ. فایده دا چې یو خو په خبره پوهېږي، بله دا که سبا له چېرته دغه ځای لولي نو بیا به دې ذهن ته خبر راځي. درېیمه دا که چېرته څه تلفظ کې د غلطي د ډېر احترام سره ویمه داسې نه خفه شي پې تاسو له خو به ښه درځي، خو که چېرته ټکي نیم کې د غلطي وي نو هغه به څه شي، هغه به صحیح شي او غلطیانې به ستاسو نه وي، بې ادبي معاف. خو داسې زما یو نصیحت دی، خیرخواهي ده چې څومره سړی قرآن ته ګوري دومره د اصلاح د غلطیانو کېږي. بل قرآن ته که ته عبادت دی الله پې اجر ورکوي. موبایل ته چې موږ کینو څومره یې ګورو، نو دې قرآن ته چې ګورو او قرآن د سره لاس کښي نو په قرآن به ډېر ښه پوه شي، الله به در اجر هم درکړي او غلطیانې به دې اصلاح شي. ففریقا کذبتم، الله وایي یو ډله تاسو دروغجنه کړه، یعنې هغه تاسو مخکې دروغجنه کړې. وفریقا تقتلون، او یو ډله تاسو وجنئ. داسې ورته ونه چې قتلتم یو تاسو وجلې ده پخوا، نه یو وجنئ، یعنې اوس هم تاسو کې دا صفت پروت دی. صرف خبره د ماضي نه ده، ستاسو اوس هم دا حال دی. او دلیل په هغې دا دی چې دوی د رسول صلی الله علیه وسلم د وجلو کوشش هم څو پیرې کړې ده او په خپل ځای کې به د هغې تذکره راشي. اوس د یهودو یو بله خلاف ورزي ذکر کېږي او عیب، هغه دا چې دوی به رسول صلی الله علیه وسلم ته ویوي زموږ ستا دې خبرو ته ضرورت نشتی، موږ خو په خپله د علم نه ډک یو، زموږ سینې د علم نه ډکې دي، موږ ته څه ضرورت دی چې قرآن اورو او دغه وحي اورو. یا دا چې زموږ یره وي زموږ په دې
زړونو باندې پردې پرتې دي ستا په دې خبرو موږ نه پوهېږو. وقالوا قلوبنا غلف، او وی دوی زړونه زموږ د علم نه ډک دي، یا زړونه زموږ په پرده کې دي. بل لعنهم الله بکفرهم، بلکې لعنت کړی دی الله په دوی باندې په سبب د کفر د دوی. فقلیلا ما یؤمنون، بس ډېر لږ کسان په دوی کې ایمان راوړي. دا دوی به رسول صلی الله علیه وسلم ته وي قلوبنا غلف. غلف یو مطلب دا دی چې یاره زموږ زړونه په پرده کې دي، ستا په دې خبرو موږ نه پوهېږو. الله اکبر. دا خبره د مکې مشرکانو هم کړې وقالو قلوبنا فی اکنه، او زموږ زړونه یاره په پرده کې دي، موږ نه پوهېږو په دې خبره. دا په دې امت کې د مسلمانانو کې هم بعضو ته چې حق بیان کړي که نه قرآن او حدیث، یاره مولوي صاحب ستا په خبرو پوه نه شو، مولوي صاحب په پنجابۍ کې لګیا وم، یا که انګلیش کې لګیا وم، یا بنګالي کې لګیا وم، یا عربۍ کې چې دی پوه نه شو. ښه مې پوه شو، خو زړه کې ضد او تعصب د حق سره پروت دی، نو زه به پوه نه شو. د دنیا په وړه وړه خبره دی پوهېږي، او که پوه پرې نه شي نو کوشش کوي چې پوه شي پرې. خو چې کله خبره د حق مسلې راشي او د دین راشي، یاره بس نه پوهېږو نو بس څه ووایو. نو یهودو چې به کله د رسول صلی الله علیه وسلم خبرې واورېدې، یو به یې دا وویل یاره زموږ په دې زړونو څه پرده ورته کېده، ستا په دې خبرو موږ پوه نه شو. یا غلف معنی ده جمع د غلاف ته، او دا لوښي ته ویلی کېږي. زموږ زړونه لوښي د علم دي، د علم نه ډک دي، نو موږ ته څه ضرورت دی چې تا نه علم زده کوو؟ موږ سره خپل علم شته که؟ دا هم تکبر دی، دا هم تکبر کې راځي. او بعض په دې مسلمانانو کې داسې او سړي له خندا کله ورشي چې کله یو سړي سره علم نه وي او دی ما سره علم دی، او یو مسله یاده کوي ډېره اهمه چې کله دې څوک ولید او دی وي چې ما سره علم شتي ښه پوره، او ما ته ضرورت نشي چا نه څه زده کړم، پوه شي چې د سره علم نشتي. ځکه چاله چې الله علم ورکړی که نه، چاله چې الله علم ورکړی نو هغه په دې خبره باندې پوه وي چې که زه ډېر علم وکړم دا بیا هم لږ دی، او دی کوشش کوي د دین د زده کړو. خو چې کله یو سړي ځان اوچت ګڼو چې نه موږ سره علم ډېر زیات دی او موږ خو پوهیږو، نو پوه شه چې دی جاهل دی، د سره نشتي، ځکه وایي ما سره علم شتي. اوس داسې مسله نیمه کې سړی ووایي چې او په دې مسله زه پوه یم، یا دا ما یاده کړې، دا دغه زه دغه نه یادوم. یو سړی دا وایي چې نه ما سره خو بس پوره علم دی او ما ته ضرورت نشتی چې زه نور علم وکړم یا نور قرآن او حدیث واورم. نه، علم دین زده کړه دا خو به د مرګه پورې کې. نو یهودو کې یو دا صفت وایي زموږ سینې د علم نه ډکې دي. الله وایي نه 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 نه، نه د دوی سینې د علم نه ډکې دي، او نه د دوی په زړونو باندې پرده ده. بل لعنهم الله بکفرهم، بلکې الله پې لعنت ویلی دی د کفر د لاسه. او لعنت مطلب دی الطرد والابعاد عن رحمت الله، چې رب العالمین یو سړی وشړي د خپل رحمت نه، دا الله شړلی دي، دا الله شړلی دي، ظلم یې ورسره نه دی کړی بکفرهم، د دوی د کفر د لاسه. فقلیلا ما یؤمنون، نو ځکه الله وایي ډېر لږ په دوی کې ایمان راوړي. اوس ګوره ما وی که نه دوی انبیا دروغجن ګڼي، نو د انبیاو خبره خو تېر شوي آیت کې مو شوه چې یو ډله یې دروغجنه کړه، بله ډله یې ووژله. اوس ګوره بله خبره پې مو واوره چې دوی انبیا څنګه دروغجن ګڼي او دوی حق څنګه دروغجن ګڼي. خلاصه دا ده چې کله رسول صلی الله علیه وسلم لا مدینې ته نه و راغلی، نو دوی به د دې مشرکانو سره جنګونه راتلو د عربو سره، نو دې یهودو به ورته ویې صبر وکئ، یو پیغمبر را روان دی د هغه په ملګرتیا کې به موږ تاسو سره جهاد کوو. خو چې کله هغه پیغمبر راغی چې دوی د هغه د راتلو ارمان کو، بیا یې انکار وکړو. نور وضاحت یې کوو ول د آیت ووایو ولما جاءهم كتاب من عند الله، او کله چې راغی دوی ته کتاب د طرف د الله نه،
مصدق لما معهم چې تصدیق کوونکی دی د هغه کتابونو چې د دوی سره دي وکانو من قبل او دوی مخکې د دې قرآن نه یا د دې رسول نه یستفتحون علی الذین کفروا چې غوښتنه د فتح به یې کوله د الله نه په مقابله د کافرانو کې فلما جاءهم نو هر کله چې راغی دوی ته ما عرفوا هغه څه چې دوی پیژندو کفروا به نو انکار یې وکړو د هغې نه یا کفر یې وکړو په هغې باندې فلعنة الله على الكافرين بس لعنت د الله دی په داسې کافرانو باندې دا د دوی حال دی ولما جاءهم کله چې راغی یهودو ته اشاره یهودو ته د کتاب د الله طرف نه هغه کوم کتاب قرآن مصدق لما معهم چې تصدیق کوي د هغه کتابونو چې د دوی سره دی تورات یعنی د نه منلو څه وجه هم نشته که نه قرآن خو دا هم نه دي ویلي چې تورات دروغجن دی یا انجیل دروغجن دی یا بل آسماني کتاب هغه تصدیق کوي وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا یستفتحون د دې درې معنی دي یو موږ دغه ترجمه وکړه چې دوی به غوښتنه د فتح کوله د الله نه د کافرانو په مقابله کې کافرانو نه مراد مشرکان دي چې هغوی به د بوتانو بندګي کول نو دوی به داسې سوال کو وی یا الله دا پیغمبر راولېږه زموږ دا مرسته وکړه چې د دې پیغمبر په ملګرتیا کې موږ د دوی سره دا جنګ وکړو یو معنی دا ده دویم معنی یستفتحون یعنی دوی به خبر ورکوو د دې رسول وسلم د راتلو نه مخکې به دوی مشرکانو له خبر ورکوو وی صبر وکئ صبر یو پیغمبر روان دی بیا به ګورو یا یستفتحون درېیمه معنی دا ده چې معلومات به یې کول نو د رسول وسلم د راتلو نه مخکې به دوی وخت په وخت د مکې د مشرکانو نه معلومات کول چې هغه سړی راغلی دی که نه دی راغلی چې موږ په ایمان راوړو ګوره دومره دوی ته پته وه نو درې وړه خبرې پکې دي دوی به معلومات هم کول دوی به خلک هم خبرول او دوی به مرسته د الله نه هم غوښته په انتظار ناست فلما جاءهم ما عرفوا نو هر کله چې راغی دوی ته هغه څه چې دوی پیژندو هغه قرآن دی او رسول صلی الله علیه وسلم دی کفروا به هغه نه انکار وکړو دې باره کې ډېر روایات چې بیا به رانه خبره ډېره اوږده شي عبدالله بن عباس رضی الله عنهما یو اثر دی او په سیرت د ابن هشام کشتی هغه وی یهودو به د اوس او د خزرج په مقابله کې مرسته غوښته د الله نه چې یا الله دا پیغمبر راولېږه وی فلما بعثه الله من العرب خو چې کله الله دا پیغمبر په عربو کې راولېږو دلته اوس مسله جوړه شوه ولې دلته دوی ته مسله جوړه شوه چې دی په بني اسرائیلو کې ولې نه راتو دی په عربو کې ولې راغی او دا تعصب په بعضو قام پرستو پښتنو کې هم شته ملحدین تی جوړ شوي دي ملحدین ما د بعضو خبرې اورېدلې دي او لیکل مې ولیدلي یاره وی دا دین خو بس د عربو ټیکه ده او دا خو د عربو قصه ده د پښتنو دپاره نه او نه د پښتنو سره برابر دی والعیاذ بالله د کفر خبرې او د الحاد دي شتي به کې بعض ګوره داسې دې سوچ مه کوئ چې پښتانه د الف نه د یا پورې ټول په دین دي دې ته قام پرستي وایي او دا هغه خبرې چې بني اسرائیلو کړي دي وایي دا پیغمبر په عربو کې ولې راغی نو بیا به عرب دا تپوس کوي چې دا پیغمبران په بني اسرائیلو کې ولې راغلي دي رابه شي په سوره اعراف کې الله وایي دا خو زما په سورة الانعام کې او په نورو سورتونو کې هم الله وایي دا خو زما مرضي ده چې زه کوم ځای کې نبوت چاله ورکوم په دې کې د چا سویمه ده که په عربو کې ده او که په عجمو کې نو دوی وایي چې کله الله رب العزت دا پیغمبر په عربو کې راولېږه دوی انکار وکړو نو معاذ بن جبل دوی ته یو ورځ وویې او بشر بن البراء رضی الله عنهما وی ای یهودیانو د الله نه ویریږئ تاسو به دا خبره نه کوله چې دا پیغمبر به راځي او د ده په مرسته کې او موږ ستاسو سره جنګ کوو او موږ وی په شرک باندې په هغه وخت کې او تاسو به وی د ده دا صفات دی او د ده دا صفات نو یو پاسېدو
یو یهودی چې د هغه نوم و سلام ابن مشکم. سلام ابن مشکم پاسې د وی ګوره خبره دا ده موږ چې کوم پیغمبر تاسو ته رایادو هغه دا نه دی، هغه صفات هغه په ده کې نشتي. نو الله رب العزت دا آیت راولېږو چې دوی به مخکې دا خبرې کولې اوس دا خبرې کوي. امام احمد ابن حنبل یو روایت راوړی ډېر عجیبه، د قصه واورئ د یو صحابي نه چې د هغه نوم دی سلمه ابن سلامه رضی الله عنه، او دی د بدر په غزا کې هم شریک شوی. هغه وایي زموږ یو ګاونډي و یهودي و په مدینه کې، د عبدالاشهل خاندان نه و. نو د رسول صلی الله علیه وسلم د راتلو نه مخکې دغه یهودی و یو پیر راووتو، له رسول صلی الله علیه وسلم ته نبوت نه دی میلاو شوی، او وی دی راووتو بهر ته یو مجلس ته بیټک ته خلک راجمع شوي دي. نو وی وی چې قیامت نه ویریږي او اعمال به تللی کېږي او حساب کتاب به او جنت ته او جهنم ده، وی دا خبرې کوي. نو مشرکانو په دغه ټیم کې رسول صلی الله علیه وسلم راغلی نه، هغوی خو په دې قصو ایمان نه و، نه په دې خبرو نه پېژندي. نو دې کسانو ورته ووایي چې پلاني غرق شي، د مرګ نه بعد به بیا هم خلک راپاسي او بیا به جنت او جهنم وي. بیا به ورته وایي چې او بیا دا خلک ویرول، وی ګوره د آخرت عذاب دومره سخت دی که نه. د یهودي وی که یو سړی په دنیا کې په یو تنور کې بند کې که نه، په تنور کې سر پې له پاسه بند کې اور دی ورته لګولی، نو دا ښه ده، خو چې د آخرت د عذاب نه بچ شي، ځکه چې هغه عذاب وي دومره سخت دی. دا خبرې خو دوی ته ټولې معلوم دی. نو بچ کېږو به څنګه؟ هغوی ورته وی الله به یو نبی رالیږي په دغه ښار کې، په دغه ملک کې، او د مکې دې طرف ته اشاره وکړه چې د هغه په تابعدارۍ کې بیا تاسو دغه جهنم نه بچ کېدی شي. وی موږ ورته وایي چې کله به یي نو دا نبي به کله راځي. وی دې یهودي داسې د خلکو ته وکتو نو سلمه وایي، څوک چې دا قصه بیانوي رضی الله عنه، هغه وایي زه په دې ټولو کې په دې ټولو ناستو کې زه کشر ومه، وړوکی ومه. وی هغه یهودي داسې ما ته وکتو، وی که چېرته دله الله اوږد عمر ورکړو که نه، نو هم دغه وخت کې به راځي. ګوره دومره دوی ته پته وه. صفات هر څه پرېږده، هغه وخت ورته هم معلوم دی، هغه ورته پوه شوی چې داسې حالاتو کې به راځي. نو یې ما ته وکتو، وی که دې ماشوم له الله عمر ورکړو که نه، نو دی به په خپل عمر کې د دغه پیغمبر دا وخت راګیری. سلمه وی فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. شپې ورځې تېرېدې او الله هغه پیغمبر راولی کو او ما ولیدو. او هغه یهودي وی ژوندی و، عجیبه دا و، هغه هم ژوندی و. نو یې موږ ایمان راوړو په هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. خوشبختۍ ته وګوره، هغه چا چې آخرت نه منو هغوی ایمان راوړو. وکفر الیهودي، او یهودي ایمان رانوړو حسدا له، د حسد د لاسه. نو یې به ورسره زه یو ورځ میلاو شومه، مخې له مې راغی، وایي ما ایمان راوړی. الله اکبر. ګوره لازم نه دی چې یو سړي سره به علم وي د ده به پې عمل وي. اوس دې ځای کې هغه سړی چې د بوتانو بندګي به یې کوله مسلمان دی، میلاو شو د هغه چا سره چې هغوی سره آسماني کتاب و، علم ورسره و. او ما ګوره تاسو ته په اوله کې ویلي که د اول سر نه ما سره ځان پوه کړو نو پر روانو ایتونو پوهېږئ. ما درته په سوره فاتحه کې ویلي چې یهودو سره علم و خو عمل نه و. که په هغه ورځ تاسو ځان په دې مسله پوه کړئ نو اوس به دلته پوه شئ پې چې وګوره د یهودي سره علم و خو عمل نه و. نو وی دغه کس زما مخې له راغی، وی ما ورته ویل پلانیه ویلک تباشي الست بالذي قلت لنا ما قلت. هغه تا چې پلاني ورځ دا ووی او دا ووی او دا ووی او مکې ته دې اشاره وکړه چې د دې علاقې نه به راځي، هغه ورته یې ما ویلي. خو دا هغه نه دی. الله اکبر. دا هغه نه دی، دا بل دی. نو الله رب العزت دې ایتونو کې دغه خبرې ته اشاره کوي چې دوی به د دې پیغمبر غوښتنه د الله نه کوله چې الله راویلی
چې راغی دوی انکار وکړو فلعنة الله علی الکافرین الله وایي په دې کافرانو د الله لعنت دی بئس ما اشتروا به انفسهم بد دی هغه څه چې دوی خرڅ کړل په هغې سره ځانونه خپل پسې ځانونه خرڅ کړو ان یکفروا بما انزل الله چې کفر کوي دوی په هغه څه چې نازل کړي دی الله بغیا د وجې د کینې نه ان ينزل الله من فضله چې نازلی الله د خپلې مهربانۍ نه على من يشاء من عباده په هغه چا چې وی غواړي د خپلو بندګانو نه الله وی دوی خپل ځانونه په ډېر بد کار باندې خرڅ کړو هغه دوی کوم کار په خپله ذمه واخیستو چې دوی به انکار کوي د هغه څه نه څه چې الله رالیږلي دي یعنې ځانونه یې خرڅ کړو په دې کار واخیستو دا کار چې انکار به کوي د څه نه د قرآن نه د وحي نه ځانونه یې تباه و برباد کړو ځانونه یې د جهنم حقدار کړو کار یې په ذمه دا واخیستو چې دوی به انکار کوي د هغه څه نه چې الله رالیږلي دي ولی بغین د کینې د لاسه چې ولې الله په دې خپلو بندګانو باندې فضل وکړو ولې الله په عربو کې پیغمبر راولېږو ولې الله پلاني او علاني ته د ایمان توفیق ورکړو نو الله وایي دا خو زما فضل دی او چې په بندګانو کې چا دپاره وغواړم په هغه یې کومه زه څه د دوی په کوټه کې خو نه یم یا دوی ته څه محتاج خو نه یم الله وایي چې زه به د یهودو سره مشوره کوم چې زه د خپل فضل او رحم او کرم په چا وکړم دا فضل د الله دی چې په چا باندې وکړي دې ځای کې دوه خبرې یادې کړي یوه حسد ډېره لویه ګناه ده او ډېر بد عمل دی ګوره د حسد د لاسه یهود چې رسول اسلام یې پېژندو ایمان یې برانه ځکه زړونه د حسد نه پاک ساتئ دویمه دا خبره یاده کوي د دینداري د قرآن او حدیث د فضل د الله دی ګورئ الله وایي د چا دپاره چې وغواړم هغه ته یې نصیب کوم نو که تا ته الله نصیب کړي نو تا الله غوښتلی دې آیت کې دي که نه على من یشاء من عباده دا فضل الله کوي په بندګانو کې په هغه چا چې د چا دپاره یې وغواړي که پته یې کړی نو ته یې په دې بندګانو کې چاڼ کړی بیا انبیا یې چاڼ کړي دي ورپسې د انبیاو تابعدار الله چاڼ کړي دي نو دا نعمت معمولی مه ګڼه ته الله چاڼ کړی په دې دومره بندګانو کې د بندګۍ دپاره او د دیندارۍ دپاره او حسد خو په دوی کې داسې پروت چې قرآن کې به راشي ځای په ځای سورة النساء کې به راشي ام یحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله الله وی دوی حسد کوي د خلکو سره په هغه فضل باندې چې الله وله ورکړی نو دې کې بل نصیحت هم دننه راغی د خلکو سره حسد په هغه څه مه کوه څه چې ول الله ورکړي دي دینداري خو خبره وشوه دیندارۍ نه بعد هغه دنیا هم ده که چاله الله ښایسته بدن ورکړی دی چاله الله عزت ورکړی دی چاله الله بچي ورکړي دي چاله الله مال ورکړی چاله الله کور ورکړی چاله الله مزدوري او تجارت ورکړی نه حسدونه مه کوه د خلکو سره خو الله ورکړي دي ته د الله نه غواړه بدبخته دی لوی بدبخته چې حسد کوي او یاره ډېره د خفګان او د غم خبره دا دی چې پښتنو کې دا مرض ډېر زیات دی حسد یاره کلي ته او ملک ته چې لاړ شي که نه بله قصه نشتی الا دا که چېرته ښار ته لاړې نو ښار کې دی چې څوک په چا باندې کار نه لري هر سړی په خپله خو کلي کې چې یې که نه دا څنګه لکه ستا د څنګه سره څه کار دی خو عرش والا وله ورکړی دا او دا ځمکه دا واخیسته علي ها څنګه او دا ګاډی او دا د سامان دي ټول نه دوی به پټ کړي یې چاله خو ده دې که نه ته څه خوی دی عجیبه الله یې ته موږ ساتي او د ټول راولې ځان تباه کړی دی لکه د خپل دین غم یې پرېښودی دی
د خپلو بچو تربیت یې پرېښودی دی، د خپلې دنیا د آبادولو سوچ یې پرېښودی دی، زما او ستا په حساب کې لګیا دی. ناول خو یې د ځان سره ظلم کړی دی، زموږ حسابونه کوي چې دا څنګه او دا دي. یعنې بله موضوع نشته که نه، زه په دې خبره کې غلط یم. د ښارونو خبره نه کوم، ښارونو کې بیا هم خلکو پام بدلیږي را بدلیږي، د کلي خبره کوم. نور څه پکې الا من رحمه ربک، الله پې رحم کړی جدا مسله ده او به لږ خلک نور غالبا دغه موضوع ده، دا چلو کو د دې چلو کو، هغه دا چلو کو، هغه دا چلو. عندي درس الحين يا شيخ يا حبيبنا، عندي درس أثناء الدرس، لا عندي درس الآن بعد الدرس إن شاء الله. نو يهودو كي كم مرزو حسد ځان ته ساتي. الله وی بدي کار د لاسه ګوره دوی باندې څه چلو شو، فباءوا بغضب على غضب، بس اخته شول دوی په غضب د پاسه د بل غضب. وللكافرين عذاب مهين، او خاص کافرانو لر عذاب ذلیل کوونکی دی. غضب د پاسه غضب، غضب د پاسه غضب څنګه؟ اوس هغه بیا مفسرینو د دې په وضاحت کې ډېرې خبرې کړي چې ټول یو شان دي. و یو غضب په دوی باندې دا و چې د سخي بندګي یې کړې وه، نو بل غضب پیدا دی چې تورات نه انکار وکړو. و یو غضب پیدا و چې دوی د تورات نه انکار کړی، نو بل غضب پیدا چې د قرآن نه انکار وکړو. ښه تورات نه دوی انکار کړی څنګه؟ تورات کې چې کومې خبرې د قرآن او د رسول صلی الله علیه وسلم په باره کې هغه دوی نه دي منلي که نه، د هغې نه منل تورات نه انکار دی. یوه او بله دوی قرآن ونه منو او د یو آسماني کتاب نه چې انکار وکړي د دې بل نه انکار دی. نو دا غضب د پاسه غضب دی، الله دې موږ د الله د غضب نه ساتي. یولسم مخالفت او خلاف ورزي د دوی ذکر کیږي او نافرمانی، هغه ده چې دوی کې تعصب پروت و د حق په مقابله کې. وی موږ صرف خپله منو د بل چا نه منو. وإذا قیل لهم، او کله چې ویلی شي دوی ته آمنو ایمان راوړئ، بما انزل الله، هغه کتاب چې الله نازل کړی دی، قالو وی دوی نؤمن بما انزل علينا، من ایمان لرو پاگا کتاب چی نازل کړی شوی دی پا من باندی. ویکفرون بما وراءه، او دوی انکار کئی یا او دوی کفر کئی پاگا سچی ما سوا دی دغا کتابنا. وهو الحق مصدقا لما معهم، حال دا چې دغه کتاب حق دی، تصدیق کوونکی دی دغه کتابونو چې د دوی سره دي. قل ورته ووایه فلم تقتلون انبیاء الله، نو تاسو ولې وجل پیغمبران د الله من قبل مخکې د دینه، ان کنتم مؤمنین، کچرت تاسو ایمان راوړونکي یئ. دا تعصب دی چې کله دوی له دعوت ورکړی شي چې ایمان راوړئ بما انزل الله باندې چې څه الله رالیږلي دي، مراد چې دلته څه دی؟ قرآن. وی دوی نجي نه، من ایمان صرف په هغه کتاب راوړو کوم چې په موږ راغلی دی، هغه تورات دی. الله وی او د دین علاوه چې څه دي وي د هغې نه انکار کوي. اوس رب العالمین د دوی په دې خبره باندې رد کړی دی په دوو خبرو سره، او داسې رد یې پرې کړی دی چې دا خبره یې ورله دلدل کړې ده. یوه مصدقا لما معهم، دا قرآن چې تاسو یې نه منئ، تاسو وایئ موږ صرف خپل کتاب ایمان دی که نه، نو الله وایي دا قرآن خو ستا دې کتاب ته دروغجن نه وایي، نو بیا ته ولې انکار کوې؟ یو رد په دې خبره وشو. ها صحیح ده که چېرته دې قرآن داسې اوس ویلی چې یاره تورات دروغجن دی، نو بیا به دوی ویل چې یو تاسو زموږ کتاب ته دروغجن وایي، نو قرآن خو ستا تورات ته رښتینی وایي،
بیا تې څنګه انکار کوي. دویمه که تاسو وایئ چې زموږ په تورات باندې ایمان دی او موږ صحیح مؤمنان یو نو تاسو د الله انبیا ولې وژلي دي؟ په تورات کې ولې تاسو ته ویلی شوي چې پیغمبران وژني رسولان وژني؟ څنګه یې راګیر کړو؟ ګوره په دوو خبرو کې یو دا چې قرآن خو ستاسو تورات ته دروغجن نه وایي نو ولې نه منئ؟ دویمه تاسو وایئ چې موږ صرف تورات منو که نه نو دا پیغمبران هم ولې وژلي دي؟ ولې دا هم په تورات کې راغلي اوس ان کنتم مؤمنین که تاسو منونکي یی د تورات دا مطلب دی. راګیر شو تورات کې خو دا خبره نشتی. تورات کې کوم ځای کې راغلي چې انبیا وژنه؟ نو په دې طریقې سره الله رب العزت د دوی په دې خبره باندې رد وکړو. دولسمه خلاف ورزي د دوی ذکر کیږي چې دوی د سخي بندګي کړې وه. تفصیل مخکې تیر شوی دی او د کمې خبرې چې مخکې تفصیل تیر شو بیا به تفصیل نه کیږي. که څوک ماته دا ووایي چې نه خیر دی نو دین دی په مخه وضاحت کوه، دا محدود وخت دی 2 میاشتې، هغه بیا عامو درسونو کې راشه نو بار به دې پوه کوم او بیا به دې پوه کوم. اوس موږ سره محدود وخت دی چې زه به تا ته ناست یم ټکي په ټکي ستا چې کله چروت برابري درس له به راځي او بیا به ما ته وایي چې زه خیر دی ما ته بیا وضاحت وکړه. نو موږ ته مخې ته پوره قرآن پروت دی نو مخکې وضاحت د دې خبرو شوی دی. ولقد جاءكم موسى بالبينات او یقینا تاسو ته درغلی موسی علیه السلام په ښکاره دلیلونو سره. بینات ګوره ما لږ ساعت مخکې ووي وحي ته وایي او معجزاتو ته وایي. وایي تاسو ته خو موسی علیه السلام وحي راوړی و، تاسو وایي موږ مؤمنان یو که نه؟ دا خبره چا ته کېږي؟ یهودو ته خو کېږي. کومو یهودو ته؟ د رسول سلم په زمانه کې چې کوم چې ګوره تاسو ته موسی علیه السلام دلایل راوړي تاسو وایي موږ یې منو که نه؟ بل موږ نه منو تاسو وایي. نو د دې دلایلو باوجود تاسو د سخي بندګي کړې ده، تاسو خو د هغه هم نه رامنئ. ثم اتخذتم العجل من بعدي بیا تاسو ونیوه سخی په عبادت سره وروستو د تګ د موسی علیه السلام نه. چېرته تګ کړی و هغه؟ کوی تور ته. وانتم ظالمون او تاسو ظلم کوونکي وئ. 12 شو. 14مه خلاف ورزي د دوی ذکر کیږي چې دوی د الله احکاماتو ته تورات ته غاړه ایښودې نه ده، انکار یې کړی دی په دوی کې اکثرو. نو څنګه دوی وایي چې موږ تورات منو بل کتاب نه منو؟ وإذ أخذنا ميثاقكم او کله چې موږ واغسته مضبوطه وعده ستاسو نه. ورفعنا فوقكم الطور او اوچت کو موږ ستاسو د پاسه تور غر لره. مخکې وضاحت شوی دی که نه دی؟ شوی دی. خذوا ما آتیناکم اوی موږ ونیسئ هغه کتاب چې موږ درکړی دی تاسو ته بقوه په طاقت سره. واسمعوا او واورئ. مخکې وضاحت شوی چې بقوه څه مطلب دی. اوس دلته یو سوال زړه ته راځي. الله ورته وایي کتاب واخلئ بیا ورته وایي واورئ واسمعوا. نو د دې څه مطلب شو چې الله ورته وایي کتاب واخلئ خو خبره پوره شوه که نه؟ واخلئ بیا ورته وایي واورئ. نو دا واورئ ورته بیا ولې ووایي؟ نو دا د تاکید دپاره دا خبره ورته الله د څه دپاره وکړه؟ د تاکید دپاره چې کتاب واله واوره. موږ هم داسې کوو که نه؟ لکه یو سړي له څه ورکو چې دا پاڼه واله دا خبره دا واله واوره تاکید شو. دویمه دا خبره ده ګوره هر اغستونکی د کتاب اورېدونکی نه وي. ورسېدی به که نه؟ لکه اوس مسلمانانو کې وګوره که نه ټول وایي موږ قرآن باندې ایمان دی. نو قرآن یې اغستی دی که نه دی اغستی؟ خو په طاقت سره یې نه دی اغستی بقوه. غوږ یې ورته نه دی ایښودی. نو چې غوږ ته کېږدي نو بیا به مخکې کار کېږي. بله دا بعض علما وی الله ورته چې کتاب واله واوره. نو ته چې کله کتاب والې نو اولنی قدم چې ته اوچتې په دې باندې د عمل کولو دپاره اورې به یې، د هغې نه بعد به پرې عمل کړي. نو ځکه ته یې واسمعو. قالو دوی ووی سمعنا واورېدو من وعصینا او منږ یې نه منو. یا
سمعنا من واوریدو وعصینا ومنگی نافرمانی کو. څنګه دا خبرې دوی دا خو دوه جدا جدا خبرې دي. یو واوریدو من او نه منو دا خو جدا جدا دي، د یو بل ضد دي. نو څنګه دا دوه خبرې شوي دي؟ نو یو جواب د دې دا دی چې په هغه زمانه کې کله چې تورات دوی ته ورکړی شو، یهود دوه ډلې وو. یوې ډلې ووایي موږ واورېدو، بلې ډلې ووایي موږ نافرماني کوو. چا داسې وضاحت کړی. دویم دا دی وایي پخوانو مشرانو ویلو چې موږ واورېدو، راتلونکو کشرانو ووایي موږ یې نه مانو. دریم وضاحت یې دا دی چې هم هغه یهودو هغه زمانه کې چې تورات ورته ورکړی شوی و، په هغوی کې اکثرو اوله کې ووایي موږ یې منو. ولې ومنو؟ جواب استاد د هغه غر نه یېرېدو چې دا غر راباندې راولېږي. وایي موږ ومنله، څه وخت بعد هغوی وایي موږ یې نه منو. او اخرنۍ دا وایي دوی په ژبه ووایي چې موږ ومنو، په زړه کې وایي موږ یې نه منو. نو الله ته خو د زړونو هم پته ده، نو ځکه الله دا خبره دلته وکړه. واشربوا في قلوبهم العجل، او سکولی شوی دی په زړونو د دوی کې محبت دسکی، بکفرهم په سبب د کفر د دوی. الله رب العزت وایي چې واشربوا في قلوبهم العجل، په زړونو د دوی کې سکولی شوی دی العجل سخی. نو سخی خو څوک نشي سکی که نه، سکی شي. نو ځکه دلته مضاف محذوف دی، محبت العجل، یعنی د سخي محبت د دوی په زړونو کې سکولی شوی دی. واشربو، او دا اله ویلی کېږي که نه چې کله یو شی د بل شي سره سم ګډ وډ شي. اشراب دې ته وایي په عربۍ کې چې یو شی د بل شي سره دومره ګډ وډ شي چې د هغې جدا کېده ناممکن وي، لکه ته چې پیو ته اوبه ور واچوې، بیا یې ته جدا کولی شي؟ نشي. دغه شان د دوی زړونو ته د سخي سره محبت هغه ننوتی و. نو دې ځای کې مسله ګوره یو دا راووته چې اصل ځای د ایمان مرکز چې دی هغه زړه دی، د کفر مرکز هغه زړه دی. دې ځای کې الله وایي د دوی زړونو ته، بدن یې وله نه دی ذکر کړی ټول. نو د زړه اهتمام ډېر کوئ. دویمه دا د ګناه سره چې کله محبت پیدا شي که نه، نو بیا انسان ته دینداري ډېره مشکله شي، الا دا چې د زړه نه الله ته واپس شي جدا خبره ده. لکه یو سړی، موږ مثال ذکر کړو، یو سړی د حرام خوړلو سره عادت شوی دی، پیسې راځي، حرام دي، دوکې دړکې هر څه پکې روان دي. د دې سره سړی عادت شي، محبت ورسره پیدا شي، د دې نه جدا کېده ګران دي. تشان په مشرکانو کې چې څوک د قبرونو سره تعلق، هغه شرکي تعلق ساتي، د بزرګانو سره د تعویذونه، د کوډې، د منترې، د دې نه جدا کېده ډېر ګران شي بیا چې محبت پیدا شي دې سره. نو ځکه ورته الله وایي قل ووایه بئس ما یأمرکم به ایمانکم، بد دی هغه کار چې حکم درکوي تاسو ته په هغې سره ایمان ستاسو، ان کنتم مؤمنین، که تاسو ایمان لرونکي. که تاسو په رښتیا وایئ چې موږ په تورات ایمان راوړی دی، نو دا بیا څه ایمان دی چې تاسو ته امر کوي په دې چې د سخي بندګي کوئ؟ او دا کم ایمان دی چې تاسو ته امر کوي د الله په نافرماني کولو باندې؟ او دا کم ایمان دی چې تاسو ته امر کوي چې د قرآن نه منکر شه؟ او دا کم ایمان دی چې تاسو ته امر کوي چې ته د رسول صلی الله علیه وسلم نه انکار وکړه؟ مطلب دا دی چې د دوی په دې ایمان کې چل دی. یعنی ایمان چاته د نافرماني امر کوي؟ ایمان خو وایي دی ته د الله خبره منلو ته. دلته مطلب دا دی. بله څوارلسم بد صفت د دوی د یهودو هغه دا چې دوی به دا دعوه کوله چې په دې انسانانو کې او بندګانو کې زمونږ په شان غوره څوک نشته. دا دوی همیشه اوس هم وایي، وایي نحن شعب الله المختار، موږ هغه خلک یو د الله
چې الله منګه چاڼ کړي وو منګه یې غوره کړي وو دا د پخوانو نه وره د اوسه پورې در دوی دعوه ده خو رب العالمین ولې د دعوې سره داسې کار کړی دی که چې دوی خبره نشي کولی د مسلمان په مخ کې چې کله دا آیت ورته معلوم قل اوایا دوی ته إن كانت لكم الدار الآخرة كچرت استاسو د پار کور رستنه عند الله پنزد الله خالصة من دون الناس سوچ سوا د نور خلقنا فتمنوا الموت نتاسو غواړی مرګ لره إن كنتم صادقين كتاسو رشتيني وسكي رشتيني دعوة سدا کور د آخرت به زمونږ دپاره آیت ته ګورئ نو بیا به مسله باندې رسئ د دوی دا دعوه وه چې جی منګه خاص خلک یو او آخرت زمونږ دپاره دی جنت زمونږ دی دار الاخره مراد کور د آخرت یعنی جنت زمونږ دپاره دی د بل چا دپاره نه دی الله وی یو خبر ورته وکړي فتمنوا الموت مرګ وغواړئ ځه ان کنتم صادقین که تاسو یې دعوه کې رښتینی دې ځای کې ګوره د مرګ ارزو مطلب نه دی چې ارمان یې وکړه دلته اشاره ده مباهلې ته چې مباهله وکړي مباهله څنګه وي دې کې د مرګ غوښتنه کېږي د دوو ډلو نه دپاره د هغه چا چې دروغجن وي دپاره د هغه چا چې دروغجن وي نو دوه ډلې به راوځي یو طرف ته مسلمانان راوځي بل طرف ته به یهود راوځي به دواړه به الله ته عاجزي وکړي مباهله عاجزۍ ته وایي دواړه به الله ته عاجزي وکړي چې یا الله په موږ کې چې کوم دروغجن دي ته یې تباه و برباد کړه ته به مرګ راوړه او که څوک ورله دا معلوم وکړي که نه چې ارمان د مرګ وکړي نو دا مباهله کې راځي څنګه خو هغه ډېر داسې لږ ډېر سوچ غواړي زه هم پرې پوه کوم هغه داسې کله چې مباهلې له دوه ډلې راوځي نو دوی په څه ارمان راوځي چې کوم دروغجني هغه به مري او دا ارمان دی چې دروغجن مړ شي نو په دې کې معنی د ارزو او د ارمان پرته ده نو تاسو وغواړئ مرګ که رښتیني یې الله اکبر حدیث کې راځي عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت دی امام احمد راوړی دی رسول الله وسلم وایي که دوی مرګ غوښتلی وی که نه په ټکه الله وجل او که دوی مباهلې له راغلی وی نو دوی به واپس تللی وی نه به یې کورونه موندلی وی نه به یې مال او بچي موندلی وی خو که دوی په رښتیا راوتی وی خو داسې کېدی نه شي دا مباهله د دغه سره هم شوي د نجران نه چې کوم نصاره راغلي سورت العمران کې به راشي هغوی ته به الله ویلي رسول وسلم ته الله ووایي دوی ته ووایي چې مباهله کوو ټول راوځي موږ به هم راوځو سبا له تښتېدلي و دلته خبره د یهودو ده تاسو وایي چې جنت زمونږ دی نو چې جنت ستاسو دی راځئ مرګ غواړو نو تاسو ته پکې څه نقصان دی تاسو خو رښتیني یې که نه موږ خو مرګ دروغجن له غواړو لکه اوس که موږ ته څوک ووایي چې ته دا وایې چې قرآن رښتینی کتاب دی موږ موږ رښتینی دی وایي مباهله کوو که نه کوو ولې کوو موږ په دې خپله خبره یقین دی ایمان هم پرې دی ذره برابر زمونږ شک نشته مباهله نه مباهلې دله کوو خو الله وایي دوی نشي کولی رب دی او رب خو پوهه دی په زړونو باندې مونږ خو صرف ظاهري خبرو ته ګورو دنې نه خو الله خبر دی نو الله څه وایي ولن يتمنوه ابدا او هیڅ چېرې دوی ارزو د مرګ نه کوي ابدا همیشه دپاره دوه خبرې ګوره ولن عربۍ کې چې دا ولن راشي که نه مطلب هیڅ چېرې نشي کېدی همیشه دپاره وله خبره ختمه کړه بیا صرف په دې زمانه خبره ونه درېد ابدا ورسره زیاتي ولګېد هیڅ چېرې نشي کېدی د کوم وخته پورې یا الله وایي همیشه دپاره چې دوی مرګ وغواړي ولې بما قدمت ایدیهم په سبب د هغه کارونو چې مخکې لیږلي دي لاسونو د دوی
والله علیم بالظالمین او الله خپوه دی په ظالمانو باندې. الله وی حقیقت ما ته معلوم دی، دوی نشي مرګ نشي غوښتی. ولې الله وی دوی ته خو پته ده کنه چې د دوی لاسونو څه کړي دي. لکه دغه یهودی د صحابي چې دا قصه ذکر کړه او وی چې اشاره مکې ته مو وکړه، دی پوه که نه و پوه؟ بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی دې ته انکار وکړو، دا یهودی به مرګ وغواړي؟ ولې ځکه چې هغه ته د خپل کردار پته ده چې ما دا کړي دي ما دا کړي دي، ما خو د حق نه انکار کړی. الله وی دوی چرته هم دا نشي غوښتی. اوس پنځلسم بد صفت د دوی بیانېږي، هغه دا چې دوی د دنیا انتهایی حرص کوي. دا بل صفت دی. یو سړی به ما ته وایي چې ولې حرص د دنیا، نو ګوره دوه خبرې یادې کړه. یو دنیا سره طبیعي محبت دی په حدودو کې دننه، یو د حد نه اوړېدل دي. دنیا سره محبت په حدودو کې دننه چې دین ته دله نقصان نه در رسوي، بندگی د الله دله نه خرابوي، نو دا ضرورت ته کولی شي او دا فطرتي خبره. خو حرص، نوکاري خښول او اولنۍ او آخرنۍ کلمه د دنیا ویل او چې بس صرف دنیا ده او دنیا ده او ژوند دی، نه د دې الله تعالی گنجایش نه یې درکړی. ځکه چې دا خو ستا د دین بیخ وباسي او دیندارۍ. په بعضو مسلمانانو کې هم ګوره د یهودو دا صفت پروت دی، د دنیا سره دا بې انتها محبت. دنیا سره محبت موږ نشو ویلی، دنیا سره محبت ما تاسو چې فطرت کې پروت دی، خو بې انتها چې ویلی شي معنی ده چې د حدودو نه وتلی محبت دا په یهودو کې و. نو الله وایي چې دوی په دنیا دومره مین دي چې تپوس یې مه کوه، نو دوی به تاله مرګ وغواړي، د دې دلاسې هم نه غواړي. یو خو دا دی چې دوی د خپل ځان معلوم دی نو مرګ نه غواړي، دویم دا چې دوی د دنیا سره محبت ډېر دی نو څنګه مرګ غواړي. ځکه الله وایي ولتجدنهم احرص الناس على حیاه، او خامخا ته به ومومي دوی لره ډېر حرصناک د خلکو نه په ژوند باندې، یعنې ژوند دنیوي ډېر حرصناک په خلکو کې. احرص الناس چې کله عربۍ کې داسې ویلی شي معنی دا چې په خلکو کې دومره حرص د ژوند د چا نشته لکه څومره چې د یهودو دی. ومن الذین اشرکوا، او د هغه کسانو نه چې شرکې کړی دی. دلته دوه مطلبه کیدی شي، ځکه تاسو ته بار بار هم چې صرف په لفظي ترجمې سره ته نه پوهېږي. دوه مطلبه داسې کیدی شي، ټول آیت داسې شو، او خامخا ته به عمومي دوی لره ډېر حرصناک د خلکو نه، د عامو خلکو نه او د مشرکانو نه په ژوند دنیوي. یعنی دوی د مشرکانو نه هم زیات حرصناک دي، یو معنی دا شو. او دوی د خلکو نه خو الناس ویلی شو که نه، ولتجدنهم احرص الناس، عام خلک مراد دي. عامو خلکو کې د ټولو نه زیات حرصناک د دنیا هغه یهود دي، او په مشرکانو کې چې کوم حرص دی هغه هم د دوی دې ته نه رسېدوي، د هغوی نه هم زیات دی. یو مطلب دا شو. نو ګوره اوس دې کې سوچ کوه، مشرک آخرت نه مني، صحیح ده که نه؟ آسماني کتاب ورسره نشته، نو که دی په دنیا حرص لري د دنیا خو بیا هم څه خبره ده، هغه د آخرت نه مني. الله وایي دا یهود دومره بدبخته دي، سره د دې چې آخرت مني مشرکان هم په دې حرص کې شاته پرېښودي دي. اوس مې پوه نه شوی انګلیش کې ته ووایه. دویم مطلب دا دی چې دا یهود په دې خلکو کې ډېر حرصناک دي په ژوند دنیوي. ومن الذین اشرکوا، او هغه کسان چې شرک کړی دی، مطلب دی چې هغوی هم ډېر حرصناک دي. یهود هم حرصناک دي، مشرکان هم حرصناک دي. نو د مشرکانو خو خبره واضحه ده، ولې؟ آخرت نه مني، خو دوی پورې دا خبره ډېره بده ښکاري. تاسو ته ما اوس لږ ساعت مخکې قصه ذکر کړه که نه؟ څه قصه اوس تاسو ذهن ته کومه قصه راغله؟
یهودي څه وي؟ نه هغه یهودي څه وي؟ هغه یهودي وي آخرت به وي، جنت به وي، جهنم به وي، عذاب ګوره وي ډېر سخت دی. په داسې سړي پورې د دنیا دومره هرس ښه ښکاري؟ دا عیب دی. نو ځکه الله وایي چې دا انتهایي هرسناک دی. وی دومره هرسناک دي. یود احدهم خوښوي هر یو کس د دوی نه، یا خوښوي یو کس د دوی نه، لو یعمر الف سنه، کاش چې عمر ورکړی شي دته 1000 کاله. یاره وایي چې 1000 کاله عمر وی که 1000 تحدید نه دی مراد د دې عادت ګورئ، مطلب یې غواړي چې ډېر عمر مې شي. کله ناکله دا شمار ګورې د دې دپاره نه ذکر کېږي چې همدقه دی، په مقصد د ډېروالي ذکر کېږي. لکه موږ دا وایو که نه، مثال پرې درکړم، یاره پلاني ډېر سفر وکړو، ډېر اوږد سفر یې وکړو، څومره سفر یې وکړو؟ په میاشتو میاشتو. نو هغه مطلب دا نه چې دا بالتحدید میاشتې او داسې به دا مطلب دی چې ډېرې دي. ښه کله کله سړی وایي که نه یاره وي پلانی ډېر زورور دی. په څومره زورور دی؟ یاره وي که 40 کسان وله مخې له ورشي که نه نو دې ترې نه هېرېږي. دلته اوس مقصد د 40 تحدید دی؟ که یو 40 شو به هېرېږي؟ نه، مطلب مقصد د ډېروالي خبره ډېر چې دا سړی ډېر زورور دی، نو شمار له اعتبار نه بیا. نو دلته دا مطلب نه چې دوی 1000 کاله غواړي، نور که یهودي ته دې ووایي چې الله دله 2 کاله د پاسه 1000 درکړي نو بیا یې نه غواړي. نه خو دومره هرسناک دی که دی ورته ووایي 2000 بیا به د خندا شین شي، د خولې نه به ورته لاړې وساسي. خو په ژوند مین دی. بله دا چې د 1000 کاله الله په دې ذکر کړو چې دوی به یو بل ته چې کله دعا کوله که نه نو دا به وي 1000 کلن شي. دا دوی یو دعا و یو بل ته. نو د دین هم دا خبره ښکاري چې او د دوی د ژوند سره ډېر محبت دی. الله څه وایي؟ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، او نه دی دغه عمر خلاصونکی د لره د عذاب نه که دغه عمر ورکړی شي دته. زه الله وله 1000 کاله عمر ورکړو. نو الله څه وایي؟ الله وایي ولې د دې 1000 کاله عمر د لاسه یا د عمر اوږدېدو د لاسه به دې د عذاب نه بچ شي. پای بیا هم جهنم دی. زه خو ځې به جهنم ته، ځکه چې تا نه دی منلی هغه الله. ځکه حدیث کې راځي چې خوشبخته انسان هغه دی چې الله وله اوږد ژوند ورکړي سره د ښایسته عمله، اوس دله د اوږد ژوند فایده ورکوي. بدبخت هغه دی چې ژوند یې اوږد وي سره د بد عمله، ګناهونه یې ډېري. نو یهود غواړي چې عمر زموږ څه شوی؟ اوږد شو. زه اوږد شو الله وایي نورې د عذاب نه وبچ شي. 1000 کاله بعد خو هم ته د الله مخې له ورځي، 2000 کاله 10,000 کاله بعد به هم ورځي. والله بصیر بما یعملون، او الله لیدونکی دی د هغه څه چې دوی یې کوي. الله د دوی د هر عمل نه خبر دی، د هر ښکاره پټ عمل نه الله خبردار دی. اوس د یهودو بل عیب او خلاف ورزي او نافرمانی بیانېږي، هغه دا چې دوی د جبریل علیه السلام سره دشمني کوله. جبریل علیه السلام مخکې ورځو کې موږ خبره کړې وه چې دی په دې ملایکو کې او په دې فرشتو کې دی سردار دی. جبریل علیه السلام سردار دی. په ملایکو کې د ټولو نه غوره ملک هغه جبریل علیه السلام دی. او سبحان الله د ده صفت الله په قرآن کې ذکر کړی دی چې دا زورور دی، دا امانتګر دی، مطاع دی، د خبره په اسمانونو کې منلی کېږي، ټول ملایک د خبره مني. او غټ صفت او احسان چې الله په ده کړی دی که نه، هغه دا چې څومره انبیا چې الله رالیږلي دي هغوی ته وحی راوړه د ده کار و. هسې یوازې دې عزت ته وګوره.
یعنی څومره وحي چې راغلی د رب العالمین د طرف نه کته هغه ذمواري ده ده الا دا چې د وحي بعض نور اقسام هم لکه انبیاو ته خوب کې وحي راتله بعض نور اقسام هم خو چې کله به الله دې سره لېږلی نو په واسطه د جبریل علیه السلام د براتو نو دې کې دوه خبرې دي یو طرف ته د عزت ولې دی یو طرف ته د بره د الله خبرې اوري الله اکبر خپله لاندې بیا د پیغمبر سره ملاقات کوي نو هغه ته یې بیانوي اوس ته دې شرف ته وګوره او د عزت ته وګوره خبره راوړي د الله نه رسوي استازي د الله ته خبر اوري د الله چې هغه خالق دی رسوي په مخلوقاتو کې هغه چاته چې الله چاڼ کړي دي دا جبریل علیه السلام دی د یهودو د سره نه لګي یاره وایي زموږ د سره نه لګي او دې باره کې ډېرې خبرې دي ډېر آثار دي روایت دي یو دوه به دې ذکر کړو چې موږ په دې آیت ښه پوه شو صحیح بخاري کې دا روایت دی انس ابن مالک رضی الله عنه وی عبدالله ابن سلام رضی الله عنه چې د یهودو غټ مولا و وروسته مسلمان شوی وی دی چې کله خبر شو چې رسول صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی نو دی لګیا و په خپله ځمکه کې باغ یې د ونو په هغې کې کار کو نو چې کله خبر شو چې رسول صلی وسلم راغلی دی پسې راغی ډایرک راغی علم چې سړي له فایده ورکوي هغه نیسي او موږ وایو که نو یهود یا بني اسرائیل ټول یو شان نه دي ښه خلک پکې وو دا یو مثال پرې واله راغی په رسول وسلم پسې وي د دریو خبرو تپوس دله کومه د دریو او دا درې صرف انبیاو ته معلومې دي بل چاته نه دي هغه یې وکړه وایي د قیامت غټې نښې چې کومې دي اخري جنت د عفوا قیامت ته چې بلکل نږدې دي هغې کې اولنۍ نښه کمه یوه ده او دویمه دا چې جنتیان به اولنی خوراک کم یو کوي او درېیمه دا چې دا بچی ولي کله پلار ته ځي کله مور ته ځي رسول الله وسلم ورته ویې څه وخت رسول وسلم غلی و جبریل راغی نو رسول الله وسلم وی اخبرني بهذا جبريل آنفا جبريل اوس ماته ده وی جبريل هغه او جبريل ذاك عدو اليهود من الملائكه وی ملائکو کې د یهودو چې بدي شي هغه دقه دي الله رب العزت د آیتونه راولېږل دا کوم چې موږ اوس وایو بیا رسول الله وسلم هغه له جواب ورکړو چې جوابونه ول درېونه ورکړو هغه ایمان راوړو هغه زی ایمان راوړو نو په دې کې یهود رالو چې هغه سړی خپل ولټو چې چلولی وشو چې رالو هغه دننه دی رسول وسلم یهودو ته وی عبدالله بن سلام څوک دی هغه وی خیرنا وابن خیرنا په موږ کې غوره او په موږ کې د غوره انسان زوی سیدنا وابن سیدنا زموږ سردار او د سردار زوی وی اسی که اسلام قبول کړی نو بیا وی اعاذه الله من ذلك الله دې وساتي هغه له دې نه په دې کې عبدالله راووتو کلمې د هغوی په مخ کې ووایي هغوی شرنا وابن شرنا دا شری دی بدترین انسان دی او د بدترین انسان زوی دی او دی جاهل دی او د جاهل زوی دی نو رسول صلی الله علیه وسلم ته عبدالله ووی یا رسول الله د دین یریدم دا ډېر حسدګر قوم دی وی او دوی بهتانونه په سړي لګي یو بل روایت کې راځي د سعید بن جبیر عبدالله بن عباس ته نقل کوي او د امام احمد راوړی دی الله اکبر ډېره ناشنا قصه ده زه کله ناکله یم زه به د اوږدې خبرې نه کوم خو زه چې په دې آیت موږ پوه شو ستاسو سره د محبت د لاسه زه کله خبره اوږده کړم و یهود رالو عبدالله بن عباس رسول الله وسلم پسې و یا ابا القاسم اے ابو القاسم یهودو به رسول وسلم ته داسې آواز کو د پنځو خبرو جواب موږ له راکړه که موږ ترې د دې پنځو جواب راکړو عرفنا انک نبي موږ ته وپته ته نبي واتبعناک موږ ورسره تابعداري شو هغه ورته صحیح ده
او دا ورته رسول صلی الله علیه وسلم وی الله علی ما نقول وکیل، الله ګوره زموږ په دې خبرو به ګواهي وي. هسې دي وی د پیغمبرانو یو نښه راته بیان کړه چې ډېر عجیبه ده. هغه وایي د پیغمبرانو سترګې ویده کېږي او زړه نه ویده کېږي. وی دویمه ولې کله ماشوم جنۍ شي او کله نر شي، د دې څه یعنې څه خبره ده؟ مور پلار میلو شو نو ولې کله هلکې کله جنۍ صرف یو ولې نه؟ رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې خو د اوبو مسله ده، که د سړي اوبه د زنانه هغه باندې زوروري شي نو هغه هلکي، که د زنانه هغه زوروري شي هغه جنۍ. دوه مسلې حل شو. درېیمه وی اسرائیل په ځان باندې څه حرام کړي؟ اسرائیل مراد څوک دی؟ یعقوب علیه السلام. هغه ورته وی رسول صلی الله علیه وسلم ورته وی په یعقوب علیه السلام باندې مرض و عرق النساء، درچی په خپه باندې او په ملا باندې، د هغه ته دا مشکل راغلی او بیا الله رب العزت هغه له شفا م ورکړه. دا مسله م را روانه ده انشاءالله، تاسو مخکې زما نه اورېدلي توصیف درسونه. نو هغه په ځان باندې هغه دا ویلو چې زه به په ځان باندې قیمتي شی د الله دپاره حرام و او دا د هغوی په شریعت کې روا وه. نو هغه بیا دا وایي چې ما په ځان باندې د اوښانو غوښه حرامه کړه او د اوښانو غوښه د هغه ډېره خوښه وه، یعنې ځان یې د الله دپاره محرومه کو د هغه څه نه چې د هغه ډېر خوښ. او په دې عرضې کې ورته هغه وایي صدقت، دا خبره ستا صحیح. بیا ورته وایي دا اسمان کې چې دا ګړزا کېږي الرعد ورته په عربۍ کې وایي دا څه دي؟ هغه ورته وایي دا په ملایکو کې یو ملک دی، الله وله دا کار ورکړی دی، دی ذمه ورکړی د وریځو او د ده سره یو وسپنه ده د اور، یو لوړ ورسره دی چې هغه د اور نه جوړ شوی دی او په دې سره دی د وریځې شړي. تاسو وینئ که د وریځو د کله چې اخوا دېخوا ځي نو دا هغه ملک لګوي د چا چې دا ډیوټي ده، نو هغه په دغه شی چې ورسره کم دی، که هغه لوړ دی که هغه لښته ده، د اور په هغې شړي را شړي، دې دلاسه دغه اوازونه تاسو واورئ. هغه ورته صدقته. وی یوه خبره پاتې شوه، څلور خو حل شو ده، یوه پاتې شوه ان اخبرتنا بها بایعناک، که د دې یوې خبرې دې موږ له جواب راکړو چې دلته تیار بیعت کوو نو خبره ختمه شوه. صحیح ده. وی هر نبي له په ملایکو کې یو ملک راځي او هغه له وحي راوړي. نو ستا ملګری کم یو دی په ملایکو کې؟ یعنې ستا ملګری مطلب کم یو تا درجه؟ هغه وایي جبریل. جبریل زمونږ په پلار نیکه باندې چې عذابونه وی راوستي دي، جبریل خو زمونږ دپاره همیشه عذاب راوړی، هو عدونا، دغه زمونږ دشمن دی. لو قلت میکائیل او که تا ویلی وی میکائیل راځي نو موږ به ایمان راوړی وی، خو تا جبریل. خلک وایي چې نه یې مني، هغه یې نه مني. او داسې خبره ده جبریل عذاب راوړی، او که جبریل علیه السلام عذاب راوړی خو د چا په امر به یې راوړی. جبریل علیه السلام خو په خپله مرضۍ را کوزېدی نه شي که تا رسول صلی الله علیه وسلم ورته یو ورځ ووایي که نه را به شي په صورت مریم کې. رسول صلی الله علیه وسلم ورته ووایي ته په مخه زه راځه زه وخواله چې هر وخت یې نو هغه ورته وایي داسې زموږ مرضي خو نه ده، دا خو چې کله الله ووایي موږ راشو. نو څنګه دی جبریل په خپله مرضۍ په ستاسو په نیکونو عذاب راوړی دی؟ عذاب خو د الله طرف. او که تا میکائیل ویلی دی ته به چې لکه د دوی د میکائیل سره لګېده، دا ماسې د ځان خلاصولو دپاره. بعضو عوامو کې زموږ په دې مسلمانانو کې چې دشمني د حق سره یې که نه، یاره وایي که دا مسله دغه پلاني بیان کړی بیا صحیح ده، نو ولې که ده بیان کړی نو څه چلې شو؟ مسله خو حقه ده، مسله خو هم حقه ده، خو دا هسې هغه نه منل دي. الله رب العزت د آیتونه راولیږل. او یو روایت کې داسې هم راځي وي ذلک عدونا من اهل السما، په اسمانونو کې زموږ دشمن وي څوک دی؟ هغه وی جبریل دی. رب العالمین خو په خپلو دوستانو باندې غیرت کوي که نه،
حدیث کی راځي کنه، حدیث قدسی دی، الله وی من عاد لی ولیا فقد اذنته بالحرب، څوک چې زما د دوستانو سره دشمنی کوي الله وی جنگ ورسره زه کوم. قل اوایا من كان عدوا لجبريل، څوک چې دشمن د جبريل علیه السلام، څوک چې دشمنی د جبريل علیه السلام. من کان د دې جزا محذوفه ده، په عربي ژبه کې دلته محذوفه ده، مطلب دی هغه کافر دی. څوک چې دشمنی د جبريل علیه السلام نو هغه څه دی؟ کافر دی. دا غیرت دی د الله په خپلو دوستانو باندې. جبریل هم ویلی کېږي، جبرائیل هم ویلی کېږي او جبرائیل هم ویلی کېږي، درېونه صحیح دي. مطلب یې څه دی؟ ما بروز دومره اوږده کیسه کړې. جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، بنده د الله، بنده د الله. نو څوک چې وي دشمن د جبریل علیه السلام هغه تباه دی. فإنه نزله على قلبك، بس یقینا هغه نازل کړی دی دا قرآن ستا په زړه باندې، بإذن الله په حکم د الله سره. نو بیا خو د یهودو د الله سره نه لګي، ځکه چې دا قرآن جبریل راوړی دی په حکم د چا؟ په حکم د الله. بل وګوره ستا په زړه را نازل کړی دی، بیا که خبر راله چې اصل مرکز هغه زړه دی. مصدقا لما بین یدی، تصدیق کوونکی دی د هغه څه چې مخکې د ده نه دي، مخکې د قرآن نه دي. وهدى او هدایت دی، وبشرى للمؤمنین، او زیری دی د پاره د مؤمنانو. دا قسمه خبرې مخکې تیرې شوي. من كان عدوا لله، څوک چې دشمن د الله، وملائکته، او د هغه د ملائکو، ورسله، او د رسولانو د هغه، وجبریل ومیکال، او د جبریل او میکائیل علیهم السلام. څوک چې دشمن د الله وي، الله سره دشمني کې ملائکو سره کوي، ټول ملائکې ذکر کړو. نو جبریل او میکال، میکال ورته هم ویلی کېږي، میکائیل ورته هم ویلی کېږي. نو جبریل او میکال ولې ذکر کړو جدا؟ ځکه چې مسله د دوی روانه ده خبره. هغه وایي چې موږ جبریل نه منو، څوک منو؟ میکائیل منو. نو الله وایي چې د میکائیل خو هم د الله په ملائکو کې دی که، او جبرائیل هم دی. ورسله، او رسولانو د هغه سره دشمني کوي، هر یو چې دې کې یهودو ته هم یو ټنګ ورکول دي. ځکه هغه وایي چې صرف موږ خپل انبیا منو، بل نه منو، هغو سره دشمني کوو. نو د یو سره دشمني ټولو سره دشمني ده. نو بیا واورئ الله وایي فإن الله عدو للكافرین، بس یقینا الله دشمن د کافرانو دی. دا غیرت د الله دی. داسې غیرت به د الله دپاره وکړئ. دا غیرت د الله د ملائکو دپاره دی، د رسولانو دپاره دی، د مؤمنانو دپاره دی. الله وایي چې څوک ما سره دشمني کوي، او چې څوک د ملائکو سره کوي، او د انبیاو سره یې کوي، او د مؤمنانو سره یې کوي، نو الله وایي زما ورسره هم څه دوستي نه ده، زه هم د هغوی دشمني یم او هغوی زما دشمنان دي. نو څنګه به بیا د الله دپاره دوستي او دشمني نه کوي؟ اوس منځ کې تسلي ورکوي الله پیغمبر ته، ځکه چې هغوی جبریل موږ نه منو، جبریل خو داسې، او جبریل دغه که دا وحي بل چا راوړی وی، او که دا وحي داسې وی، او که دې کې دا خبره وی، منځ کې الله تسلي ورکوي. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، او یقینا من نازل کړي دي تا ته آیتونه ښکاره بیان والا. بینات، بینات یعنی هغه آیتونه چې هغه واضحه مضمون والا دي، ښکاره دي، بیان واضحه دي.
خو واضح هغه چا دپاره دي چې څوک سلک ډېر کوشش وکړي که نه د اخلاص نه بعد که نه موږ به ودی و واضح ایتونو باندې به پوه شو اوس موږ دلته لګیا یو پوهېږو تاسو پوهېږي که نه پوهېږي خو چې کله سړی خو کښېني لږ ټایم خو ورکړي وما يكفر بها إلا الفاسقون او انکار نه کوي د دې نه مګر هغه کسان چې ډېر نافرمانه دي مقصد د خبرې دا دی چې الله پیغمبر ته وایي غم مه کوه ګورئ دا څه چې تا ته درغلي ده یقیني زما د طرف نه دی او ښه واضح حدیثه پټ پناه خبره هم نه ده او چې نه مني هغه به نافرماني په هغه نافرمانو کې د یهودیان هم دي نو د دوی په نه منلو باندې ځان مه غمجنه کوه او نه دا د دوی په نه منلو سره حق مشکوک کیږي نه لکه یهودیان وایي موږ یې نه منو نو حق مشکوک شو شکی شو نه نصارا یې نه منو نه مې منئ هندوان وایي موږ یې نه منو مې منئ مشرکان وایي موږ یې نه منو مې منئ حق خو شکی نه دی خو یقیني د الله له طرف نه دی نو اوس د یهودو بل عیب بیانیږي او دا دی ولسم عیب ولسم عیب دا دی چې همیشه دوی لوزونه مات کړي دي او ماتی یې هغه که لوزونه هغه چې کوم دوی د الله سره کړي دي او که هغه لوزونه د مخلوق سره دي خدا د دوی عادت دی چې دوی یې ماتي او كلما عاهدوا عهدا ایا هر کله چې دوی لوز کې یو لوز نبذه فريق منهم نغرزي یا غرزي هغې لره یو ډله د دوی نه هر کله چې دوی لوزونه کړي دي نو یوې ډلې په دوی کې هغه لوزونه مات کړي دي ګوره د الله د عدل او انصاف ته څه دی فریق منهم یعنی بعض په دوی کې وو چې هغوی به لوزونه نه ماتول پوره کول به رسول صلی الله علیه وسلم د یهودو سره معاهده کړې وه که نه وه کړې مدینې د یهودو سره او درې ډلې وې که نه درې واړو ماته کړې وه نو دوی لوزونه د ټول نه اولنی لوز خو دوی هغه مات کړی کومې چې د الله سره کړی تورات لوز دی که نه په تورات کې په رسول وسلم ایمان دی قرآن ذکر دی دوی نه دی منلی بندگانو سره چې کوم لوزونه دي هغه هم دوی مات کړي الله وایي دا د دوی عادت دی ځکه الله وایي بل اکثرهم لا یؤمنون بلکې اکثر د دوی نه ایمان نه راوړي مطلب دا چې لږ خلک پکې ایمان راوړي اوس یو مثال پې واله دوی لوزونه څنګه ماتوي الله په دې روان آیت کې مثال ذکر کوي چې وګوره دوی چې دا خاتم النبیین نه دی منلی آخرنی پیغمبر نو دا مثال دی په دې باندې چې دوی لوزونه ماتوي ځکه چې د دې نبي تذکره خو دوی ته په تورات کې شوې ولما جاءهم او هر کله چې راغی دوی ته رسول من عند الله رسول د طرف د الله نه مصدق لما معهم چې تصدیق کوونکی دی د هغه کتابونو چې د دوی سره وو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب نو غزار کو یوې ډلې د هغه کسانو نه چې ورکړی شوی ورته کتاب الله کتاب د الله وراء ظهورهم وروستو د شاګانو د هغوی نه کأنهم لا یعلمون گویا کې دوی نه پوهیږي چې کله هغه پیغمبر راغی هغه رښتینی او چې د دوی د کتابونو ته هم رښتیا وي او د هغه تذکره د دوی په کتابونو کې وه نبذ فریق یوه ډله راولګېده په هغه چا کې چې کتاب ورته ورکړی شوی دی مراد څوک دي یهود دي په دوی کې یو ډله معنی دا ټولو دا کار نه دی کړی ځکه چې بعضو پکې ایمان هم راوړی دی عبدالله ابن سلام یو قصه ذکر هم شو نو یو ډله په دوی کې راولګېده چې کتاب ورته ورکړی شوی دی غزاري کو کتاب الله کتاب د الله شاته وراء ظهورهم شاته د شاګانو د هغوی نه دې ځکه دوه خبرې یادې کړي یوه
دی کتاب چې ورته ورکړی شوی دی دوی کوم کتاب شاته ګزار کو دواړه ګزار کو تورات هم ګزار کړی قرآن هم ګزار کړی تورات یې شاته ګزار کو مطلب څه دی پیغمبر یې ونه منو که نه نو تورات یې شاته ګزار کو قرآن یې ونه منو نو قرآن یې شاته ګزار کو او د تورات د ذکر بدل ته ډیر مناسبي اگر که دواړه صحیح دي وجه چې د دوی د لوزونو د ماتولو خبره روانه ده نو دوی چې په تورات کې کوم لوزونه د الله سره کړي دي هغه یې مات کړي تورات یې شاته ګزار کړی ورسېدی پکې نه شاته گزار کړی دی نه به ده مطلب گزار کړی دی که الله صرف داسې ویلی چې گزار کړی دی خبره به پوره وی نو دی ورسره ویلي وي چې شاته یې گزار کړی معنی ده چې د سره وله توجه نه ورکړي لکه کله ته داسې ووایې که نه چې یاره پلاني هغه کاغذ گزار کړی دی کیدای شي څه وخت بعد یې روالي د خبرې نه داسې ښکاري کیدای شي روایل پلانی کاغذ شاته گزار کړی نه راګي بیا اوس ورسېدی نه نو د الله ګوره په هره خبره کې او په هر ټکي کې په هر لفظ کې حکمتونه یې کأنهم لا یعلمون گویا کې دوی نه پوهېږي الله دې څه ونه وي دوی نه پوهېږي وایي گویا کې دوی نه پوهېږي موږ چې وایو پلاني په زور ځان جاهل کړی دی الله وی لکه دوی چې نه پوهېږي چې دا کوم کتاب چې دوی شاته ګزار کو دا یقیني د الله کتاب دی نو هغه کتاب د الله یې پرېښودو ځان یې داسې کو لکه چې دوی نه پوهېږي روان شو په جادو پسې او په باطلو خبرو پسې سبا به دا جادو باز کېږي نو سبا به موږ شروع کوو د 102 نمبر آیت نه الله رب العزت دې د دې بدو صفاتو نه موږ وساتي او الله رب العزت موږ له د تابعداري د قرآن او د حدیث ته تابعداري کولو توفیق راکړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد